ملګرو دا راغلو دلته د ماهیانو ښکار کوو ځینې ماهیګران راغلي دي ماهیان نیسي موږ هم روان یو دلته به وګورو چې ماهي کېږي که نه پوهنه څنګه چلی تا جال نشته دا والا ته راوړه که نه تا جال کې ماهیان ونیسو هماغه ونیسي بس موږ به پس ته ونیسو ماهي کېږي پوهان به موږ ته وایي چې دې سیند کې څو ډوله ماهیان دي څه رقم ماهیان دي څه رقم ماهي دي پوهانه دلته خو فعلا چې دي د څلور ډوله ماهیان دي ښه واړه دي غټ دي څه رقم دي بقا ماهی ده نول ماهی ده نور څه رقم دي ټنډۍ ده مشروطکه ده سیلک ماهی ده خو اصلي ماهیان چې دي سپین ماهیانو ته وایي سپین ماهیانو په نامه یادېږي سپین ماهیان هو دا چې د ملګرو جال ده دې جال کې به اوس ماهیان نیسي چې کېږي او که نه کېږي استاد ورته لګیا ده مدکۍ ملګری هم ده او د جالونو استاد هم ده بس لګیا ده جاله چې اوس به وګورو څونه ماهیان نیسي په اشمت یې خوري دا مظلوم یار صاحب خو راغلی د ماهیانو لپاره او که نه سره له درمله له کوزي ماهیان څنګه دي کله تا نیولي دلته والا ماهیان خو ډېر نیولي خو شاټ کې نو اوس دا زموږ ماهیان څنګه دي ماهیان خوند کوي ماهیان خو زمونږ د ساحې ډېر ښایسته ماهیان دي او سیند ماشاءالله دغه رمبس کې ده څو ډوله ماهیان دلته پېژنې ته دلته خو نو زه خو دوه ډوله پېژنم یاره یو اصیل ماهی ده سپین ماهی یو ټنډۍ نور نه پېژنم نور پکې څو رقم او دا سیند خو اوس پکې اوبه هم کمې دي مخکې اوبه ډېرې وې که نه او مخکې تر دې ځایه پورې وې دا ګوره ده دا جالۍ هم خرابې کړي دي نو دې ځایه پورې وې اوبه خو دلته ډېرې اوبه وي اوس فلحاله کمې دي نو دغه ملګرو به ګورو لګیا دي دوی جالونه پاکوي دې جال کې به څو منه ماهیان کېږي اوس به په تمه اوس به یې ګورو چې څه کېږي دا به سیند هغه د افغانستان ده که نه ګرځي راګرځي پکې دا اوس وګوره وظیفه والا دم کې ده همده ځای کې اچوه مخکې خو دې بند کې هغې اچوه پورې ځای کې اچوه دغه شی ته هغه ته پرېږده ملګرو دا نو اوس لګیا ده دا استاد چې چی کوي یو دانه دلته جال نیولی ده دی ورته لږ لږ خوشې کوي او هغه هلته ده کاشی هغه سیند کې داسې هواری دا ماهي چې خوا دې خوا ځي دې هغه کې کړیګانو کې نښلي اوس به وګورو چې څو منه ماهیان دوی نیسي یا به بیخي پکې ونیسي او یا به پکې څو منه وي ملګری لګیا ده جال خورئ دا بل یې همکار ده ورسره دا ډېره ښایسته سیمه ده ملګرو دلته سیند دخوا ځمکې دي پټیان دي ونې دي دخوا ورسره غر ده سم سویزرلینډ ده خوشکه جال خوشکه یا والا ټول جال اخوا دې ملګرو ګورو دا ورور لګیا ده جال اچوي ته ودرېږئ څومره ماهي پکې کېږي ملګرو ده د کش جال وایي سیند کې کشه یو نفر پاس نیولی مخکې مې تاسو ته وښوده یو لاندې راکشي سیند کې دا ماهي چې تیر وبیر ځي دکې نښلي دکې نښلي بیا دوی کلکوي او نوشي جان کوي اوس اوبه هم کمې دي مخکې هغه سپینې تیږې ګورئ هغې ځای پورې به مخکې اوبه وې اوس اوبه ژمی ده اوبه کمې سوي دي اوس د ورور لګیا د ټولۍ چې څونه ماهي پکې کېږي دغلته نښلي دغه کښتۍ ده دا ټوبه دکې کښېني کش جال کوي اوس دا جال هسې کشی ماهي به یي که نه منتظر ورته اوسئ پوهنه ماهیان به ونښلي پکې یاره ای به ها ماهیان به یي موسم ښه ده اوس ماهیان کېږي ته څنګه اوس کش جال نه کوې تا خو به هم مخکې کوه که نه سم ماهي به دې په مخ خوړل دا یو میاشت مخکې ښه ماهي کېده خو اوس د ماهي کم سوي دي اوبه هم یخې دي سم ماهي نه کېږي ښه
اوس مې تا په نظر مهیبه پکې ښه ډېر نښتي ملګرو د موږ دسترخوان غریبانه دسترخوان تیار سو دا میان دي دا ترکاري ده دا ورسره نوشابه ده وطنۍ ډوډۍ ده ډېر ښایسته یې اماده کړي زه به یې نوشیجان کومه چې څنګه دي تاسو یې نوشیجان کوئ وګورئ خوند یې څنګه ده دومره مزېداره واقع ډېر زیات خوند کوي ډېر ښایسته راغلي دي تاسو هم پکې خپل نظر ووایئ څنګه دي ماهیان څنګه دي خوند یې ښه ده راغلی دي نو ډېره ښایسته اشپزي کړې ده خوند کوي ملګرو وطني مهي دي دا ځان ته خوند لري دا څومره خوند کې دا طبیعت وګورئ ملګرو غرونه سیندونه ډېره ښایسته فضا ده دغه هغه وګورئ لرګي دا فلم ناري دي Terus gini mawar ke sini juga lagi. Maaf ya. Tangan tu. ملګرو موږ اشپزي روانه ده نن ماهیان ته خو نورې برنامې د موږ هم دغسې زیاتې برنامې لرو مختلفو سیمو ته به ځو ښایسته اشپزیانې به تاسو ته کوو د مختلفو سیمو فرهنګونه دودونه رواجونه به تاسو ته ښیو ټول وطنی سیستم دی زموږ هر څه زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره زموږ ټولې برنامې په مینه ګورئ Capek banget ya. Посмотри, что батарея не будет. ملګرو یو کړۍ پاخه کړل دا دومره کړۍ دي بس دې نه وروسته به بیا نوشیجان کوو تاسو هم مالتیا وکوئ دا یو تابه یو کړۍ پاخه کړل ملګرو
کو چشمه ته Oh shit. Pakai kamu? Pakai kamu? نه راوړه صحیح ده ملګرو لګیو دلته ماهیان چې د مالګو مرچو کې اخته کوو دې نه وروسته پوهن لګیا ده اور بلی هغه ویډیوګانې به هم کوو بس لګیا یو نو اشپزي هم سخت کار ده مرچ به پکې ښه ډېر واچوو چې ما کامرامین حشمت خان یې ونه خوري کېده دړې کېده دړې ملګرو موږ هم لګیو ماهیان مالګه مرچ کې اخته کوو پاک شوله دې نه وروسته به کړۍ مو ورته ایښې ده هغه کې به یې مکس هغه کوو پخوو مرچ هم پکې ښه ډېر واچوو زما د کامرامین مظلوم یار صاحب چې ده مرچ ډېر نه خوښېږي د هغه لپاره پکې ډېر اچوم چې ویې نه کړم ملګرو ته یې وښیه مایان ورته وښیه دلنا منزونه واره کلر سے کمرے میں ملګرو دلته به زموږ شپږي روانه ده پوهنه دا پاک ده غواړم په شروع کېدو ده تکبیر هم راوړی ده خاصه تکبیر ما ته راوړه عمره ته